خانداني لواران دي د پلار په نیکه په وخت دا خو اوس د اخواشه ما داسې څوک دی ما داسې پزول انسان دی دغه د چا سره غواګانې ساتي ته دې لور ته ورته وګوره لکه یو ځي مردان نه سامان راوړي یا د ګجرو ګړی نه راوړي یا د بل ځای نه راوړي او بیا یې صدقه اخواشه مړه داسې پزول دی مړه داسې کار دی مشتاق عالم صاحب څه داسې نایاب ساز کړي دي موږ خو لکه لږ اخواشه مړه داسې شی دی یاره مرګري ریکارډینګ شروع دی ریکارډینګ شروع دی ته لږ اخواشه مړه داسې ډیزاینونه ما لکه لږ اخواشه مړه ته پزول انسان خدای دې خیر کړه باګه داسې پزول لګیا دی مړه څنګه سره دی په دې کې به لور واچو مو داسې بیا پرارې به مو دا ډانګونه دا خو مونږ هم کوو داسې پزول دی هغه ځان له شی دی مړه پای کې مزه لګېدلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ جی کتونکو د مشتاق علم تاسو ورو زمونږ څه وخت مخکې چې کوم د داسې ویډیوګانې به شروع وي داسې کم هنرمند دي هغوی له به مونږ تلو او ویډیوګانې به هم کولې خو هغه بندې شوي وي زیاتره مسافرو مونږ ته رابطې شروع کړي چې یاره مشتاق بھائی ستاسو دا ویډیوګانې بندې شوي دي خو به هر حال نن راغلی ما هریجن بنګلې ته رحیم ګل لوار خواله چې ډېر غټ هنرمند هم دی داسې په ریډیو دلبر کې داسې ریډیو پاکستان کې په سټیج شوګانو باندې او ورسره په شاعرۍ باندې هم ډېر زیات کار کړی دی نو رحیم ګل لوار ته مونږ په پروګرام کې هر کله وایو السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه مشتاق عالم صاحب ډېره مننه څنګه دی رحیم ګل صاحب ماشاءالله زما ستا انټرویو خو ډېر زیات شوي دي خو به هر حال نن مې زړه غوښته ما چې لاړ شي د مسافرو دپاره ورسره یو ښکلی پروګرام ریکارډ کړه دا راته ووایه رحیم ګل صاحب تاسو یې د کوم ځای یي زمونږ کور خو په ملکن ایجنسۍ کې دی په نریوبو ورته وایي چې زمونږ کور په نریوبو کې دی او دا راته ووایه رحیم ګل لوار صاحب چې ماشاءالله تاسو ډېر ښه هنرمند یې قسمه قسمه شیزونه تیاروئ او بیا چې کوم دی چاینا ته هم تاسو دغه چیلنج ورکوئ چې یاره دا شیزونه تیار کړئ بالکل 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 نو دا راته السلام علیکم ورجانه ریکارډینګ شروع دی لږه خوښه مرګري لږه خوښه لکه تاسو چې کوم دی چاینا ته هم سات په سات باندې چیلنج ورکوئ تاسو د کامیابۍ دا راز څه دی زموږ د کامیابۍ راز دا دی چې زه شکر الحمدلله زه پلار په نیکه باندې لوار یم لکه د داود علیه السلام د وختونو چې کوم لواري شروع شوې ده که نه په هغې کې موږ د هغې نه او بیا خو چې کوم دی نو زما د لوارۍ سره ډېر زیات شوق دی نو په دې وجه باندې بیا خو چې کوم دی نو خبره درته کوم دا بسې لواري دا چې زمونږ کلي ته هغه خانداني لواران دي د پلار په نیکه په وخت دا خو اوس اخواشه ما داسې پزول انسان دی دغه د چا سره غواګانې ساتي ته دې لور ته ورته وګوره اخواشه مې کریم نه اخواشه مړه پزول لګیا دی مړه خپله خبره داسې پزول دی ځه د بچې ته ټیک ټاک مې ټاکې لیکلي دا ریکارډینګ شروع دی دې کې مه راځه دا راته ووایه رحیم ګل صاحب چې لکه تاسو په خپل ژوند کې تقریبا څه داسې نایاب ساز کړي دي موږ خو لکه لږ اخواشه مړه داسې شی دی یاره مرګري ریکارډینګ شروع دی ته لږ اخواشه مړه ما داسې څیزونه ساز کړي دي چې لکه توره ما جوړه کړې وه د هغې ریکارډینګ هم تاسو کړی ماشاءالله ښه شل اوس زه هغه څیزونه سازم لکه یو انسان به لاندې ولاړي او بره خاختراشي چې کومه د ونې کوي هغه یو مزه دی هغه به راکاږي او په هغې باندې به هغه خاختراشي کېږي که داسې په لرونو کې داسې ډیزاینونه ما لکه لږ اخواشه مړه ته پزول انسان خدای دې خیر کړه باګه داسې پزول لګیا دی مړه څنګه سره دی په دې کې به لور واچو مو داسې بیا پرارې به مو دا ډانګونه دا خو مونږ هم کوو داسې پزول دی هغه ځان له شی دی مړه په هغې کې مزه لګېدلې هغه د دغه نیکم نشي جوړولی مړه هسې پزول لګیا دی داسې کار دی وروره لږ صبر وکړه د ملګري سره انټرویو وکړم ته چې څه ویل غواړې هغه به دا اوس دغه د ریکارډینګ شروع دی تا سره به بیا خبرې وکړي که نه مړه مستقبل کې څه ته لکه خیال دی زما خیال دا دی لکه څنګه چې بهر ملکونو والا د خپل وطن دپاره داسې یو څیز جوړوي چې هغه وخت هم بچت کوي کار ډېر وباسي او بل پې هغه کم زمیندارونه چې دي هغې ته پې لږ سهولت وي بس زما په زړه کې هم دغه خبره چې راځم د خپل ملک دپاره خپل وطن دپاره ګوره اصل کې نروبو لواران چې دي هغه ښه سړي دي پوه شوې هر قسم شی جوړوي اورې نو دا خو اوس لکه راغلی د لږ وخت کېږي پوه شوې خو لکه هسې تا ته وایي چې دومره وخت مو شو دومره وخت ما هسې پزول لګیا دی نو لکه زه خو هم د دې پزول سره لږې خبرې وکړم مړه یا د داړه تشي چې دی زه ورک شي ایسته مړه څه ویل غواړې ملګري سره زه لکه زما دغه ځای کې کور دی که نه ما ته پته ده د ده دویمه درېیمه میاشته چې دلته راغلی دی لکه یو ځای مردان نه سامان راوړي یا د ګجرو ګړی نه راوړي یا د بل ځای نه راوړي او بیا یې صدقه اخواشه مړه داسې پزول دی مړه داسې کار دی مشتاق عالم صاحب زه شکر الحمدلله په خپل لاس سامانونه سازوم
او هغه خلک واخی هغه استعمال شوي دي او ماشاءالله ښه چلیږي شکر الحمدلله هغه خلک چې کم د لرې لرې د ښاریو د بازارونو خلک راځي او ما ته ویره ته مړه سوال درته کوم د کیمرې ته خو له ګوره که نه مړه ته دومره بې مخه انسان هغه د ریکارډینګ شروع ده ته پکې مخې ته راوړې دا څوک دی دا ما دغه ته څوک غواګانې دا ما 2-3 پیري ولې په دغه لار باندې دي دغه ته څوک غواګانې ساتي د هغوی سره دی ځای مې وله جارو کوي سوټي موټي د څاروو نار ته ته راته ووایې ته څه کار کوې ته څه شي دغه ځای کې غواګانې ماګانې سره وخو لکه تاسو ولاړئ دا سړی انټرویو ته نه پرېږدي نه نو کوي دي که نه خو ما چې 2-3 خبرې به در سره پکې زه هم وکړم او دغه دی دا خلک به مې ویني بیا د شوق دغه چې ما خلک ویني که نه به د نور زه هسې په زول له بس په پردي کار کې کار ښه دا راته ووایه چې سامانونه یې څومره تیار کړي نو دې نه خلک مطمئنه دي که نه بالکل جی بالکل زه ډېر زیات په دې باندې خوشحاله یم چې ډېر د لرې لرې خلک راځي او زه په دې باندې بالکل مطمئن یم چې هغه ما کوم څیزونه ساسې هغه خلکو خوښ کړه او صحیح چلېږي بالکل صحیح چلېږي صحیح کار کوي بالکل او دا راته ووایه دغه تورې بله ورځ داسې کار وشي او کس ته کوداله وړې وه خو چې څنګه یې داسې کوداله واله بس یکدم په هوا کې بیا چې دی ماته شوې وه نو چې هغې نه غلی بل لرې شو په زول لګیا دی مړه په هوا کې کودالې ماتېږي اخماشه مړه خورې غر کا اخماشه مړه دا ستاسو رشته دار دی که څنګه زما هېڅ هم نه دی مړه یم په دغه سیاسي په دې سړک په دې غاړه باندې غواګانې ساتي د هغوی سره یو کله یوې خوا له په دې لوړ ګزار ورکوي او کله دغه لوړ واله دی نور څه نشته مړه نه ته څه ویل غواړې دا خو چې لکه د لوړ واله غواګانو واله دی زه خو دغه ځای کې غواګانې سره وم خو د ده لکه دا میاشت د نه هغه لکه کامیاب لیوار دی ته په دې سوشل میډیا باندې نه ګورې چې ته په ده باندې دا الزام لګې نه دغه هم دي خو دا نروب و چې دغه خلواران دي که نه لکه ټوپک ته عالم صاحب نو خدا خاصې په زول لګیا دی که تش نه مې اورېدلی د نروب اوس نه یم یاره یو د نروبو خلواران دی بل طرف ته دغه خبره کوي نه دا خو د نروبو دی که نه نو خیر دا خو اوس راغلی دا خو مخکې د نروب اوس خو نشته که اوس خو د دې د خبرو ته دې خیال دی ما دا تش د غواګانو وایي دا نه ما سره خپلې خبرې هلکه مه چېړه بس سړی مه چېړه ښه رحیم ګل صاحب دا راته ووایه چې ماشاءالله لکه دلته د بنګلې بازار کې څونه وخت شو دا دوکان دی زما په خیال کې زمونږ به دا 2م کال روان یي تقریبا 2م کال دلته تاله د کم علاقې نه خلک ما زه خو دروغ نه یم ځکه چې د قرآن نه ثابته خبره چې لعنت الله علی الکاذبین دروغ چې څوک وایي په هغه د خدای تعالی لعنت ورېږي ما له د اسلام آباده پورې کسان دلته راله اسلام آباد نه راله او داسې د شانګلي دیر باجوړ نه داسې د تنګي شیرپاوه پورې او د پړانګار نه کسان ما له ډېر زیات راځي دلته دا دروغ د پړانګار خو زه یم پوه شو دلته راغلم نن درېیمه ورځ ده زمونږ د کلي نه خو له څوک هم نه راځي فضول لګیا دی ما دا د پړانګار نه دا په دغه خواخوړ کې اوسېږي مړه دغه لنډۍ شانه خواخوړ نه ده په هغې کې مرګري ته له خاموشه کېنه د سړي سره انټرویو روانه ده او دا ټول کتونکي ګوري او ته بار بار دې خبرو کې رادانګې که دې نه اوس مسله ستا چې دلې غلی کېنه زه ده سره خبرې کوم ها رحیم ګل صاحب دا راته ووایي چې مزید لکه نن نوی سوچ دې څه راوړی نوی چې یاره دې ورځ دوه کې زه تیار کړم او دې کتونکي ته یې کېږدم نو نوی سوچ خو زما دا دی چېرې د ګوډ یو مشین دی د چاینه والا ساس کوي زه دغه خبره نه کوم که نه اوس زه کوشش کوم چې زه هغې نه ښه څیز د خپلو زمیندار ورونو له ساس کوم نو دا به څنګه کار به ښه کوي بالکل چې کار یې نه چینه والا جوړ کړی د نوم به پیسته خپل ولیکي بس دغه د ده په نوم سره څه کوي ګوره مرګري ته د سړي په بېعزتۍ پسې راغلی که څه لوبه ده ته ما ده ووایه څنګه ته د په بېعزتۍ پسې راغلی نه نه زه خو یم رحیم ګل صاحب دا سړی تا په کړی انټرویو به ختمه کړو دا ستا سړی داسې په زول بیا چې کله دی نه وي که نه ته ما ته ټلیفون وکړه بس یوازې ځای ته راشئ به چېرته شړې ته لاړ شو دا خو په دې لار ځي راځي او د هر چا په کار کې کاري نه مرګري ته ما ده ووایه لکه ته څه ویل غواړې ته ما ته ووایه چې هغه ریکارډ کړو ته به ستا غرض څه دی دلته ته سره د غواګانو تپوس وکړه شوټي څومره د سارې غورځې دا تپوس یې وکړه مشوره وله ورکومه خپله خبره وکړه خپل نوم دې پې لیکي د چینه نوم دې پکې پټوي نو بس د ده په نوم به شی چلېږي که نه دا خو چې ته چې کوم کار ګټول د چینه دی دغه وایي به که نه دی خو هسې لګیا دی هغه د ما سره پراته دي زه لرم چې دا له یو څیز لرم چې دا د چینه دی که زما د لاسه یو منټ دلته سره لږې خبرې وکړه ته دې خوا راشه دا راته ووایه ته لکه څه کار کوې ته ما ته دا خپله دغه مخکې خپل چې دی هغې کې غواګانې سره غواګانې سره یې که نه نو دا خو لکه د زمانې لیوار دی ته ولې د په دې خبرو کې رادانګې خو خپلې غواګانو نه ځه که نه نه ځمه خو تاسو مې ولیده دلته دا
واګانا نرته کوشي وبس کینه مال زرا اوس شي مشتاق عالم صاحب د پزول خبر نه قدا شدی پزول دی وای دا چینه کنه دا وګدا لواري ساده جوړ سي دا ما اساس کړي اخکارول پکې کاری لکه دومره سپي خو موږ سره کارخانه نشته کنه دا سپرینګ دې کې مزه واشي کنه هغه دې کې مزه واشي دا مزه دې سودی دا مزه چې راکاږي بالکل دا په میډیا باندې راغلي دا بالکل خخولي کړ دا سماده راځي کدا چینه ده د دې ته وګوره بس ها دا وشوګره نو خدای تعالی ظالم ته بیا موږ نو رکشه او ظالما زب څه ګرځیدم ما د لاس کې پزول پیژنې پزول د لاس کې د دې زب څه ګرځیدم دا زموږ نه بل اور مردان کس را وړو او په دغه کې مردان را وړو او دا ګرځیدل دي دا لري کومه پزول داسې پزول ترا دې خاله کړه دا پزول له پرې دا لره دا مړه دا د دې دا د لکه وباسه لره دا دی وباسه دا کومه دا چې پزول انسان یې مشتاق عالم صاحب ګوره کم کتون کې چې زمون اې ته په خپل را پته ولګي شو زه پلان راولم په ځا پسې بده پسې ما سي لګیا دا خبر وره نه ده د په خپل باندې پلار ساګم نه خوري نه ته ولې دا ډانګ چې دا د دې دی خو شو دا بل ورځ دی وړو راغسته او میخې په نو والی ست په توت کې پاتې شوی وای ما ده بس سنه وای مړه دا کوم دا اوس مکو د سړی بیزتی مکو ګوره مشر سړی دا ته راځي د بیزت دا زمونږ دی کنه دا د ګورین دا ډانګ د دې جوړ دی دا بارا خلک ګوري دا رامې دي دیم زموږ د دکان نه پروس پټ کړی په دې لار ته موږ نو ما موږ کو چې زرا له مونږ یو لاس کینو ها هغه بسته چې اعلان مکو رحیم ګل چې په اخره کې څه پیغام ورکې کتون کته زه اخره کې دا پیغام ورکوم چې هر چاله پکاري څوک کم کار کوي باقي کسان لري غټي بدا کار دې حلال کوي بس ما دا خبره ده لکه دسه به خلک نه کوي کنه او شدا که تاسو چې کم کار وګو اوري کو نه نو بس دا د زو لار ته مې مترته مې پوښ راځي ده بس او برداشت پایا شمه پرځل انسان خدای دې غر کوم ګلاسي مازغه خرابې مړه خیر ده هغه ګورو چې مرګره مې ده دا زما ما څه مرګره ده لا لا دې هغه خپانه شي ګورغه نه دا څنګه ول چې د دلته کور ده په دې لار دي دم لکه پاواډه دم باوا کې راځو نه دا زه خپه غوړم نه زه مشر ده خپه نشم د مو کتون کو داسې پروګرامونه مونږ تاسو ته راوړو خو رحیم ګل صاحب هم سپورټ کوي او دا ډانګي ماما هم سپورټ کوي او ویډیو له شیر ورکوي